نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې د وړوکي اختر سحر شي که نه الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړي لاړ شئ دنیا ته کوزې شئ لاړ شئ دنیا ته کوزې شئ فرشتي وایي الله څه وکړو لاړې شئ د هرې کوڅې په سر کې ودرېږئ او دا اواز کوئ چې ای امت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغې رب طرف ته وځئ چې هغه ډېر ورکړه کوونکی دی هغې رب طرف ته وځئ چې هغه د لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی نو چې کله د اختر سحر شي که نه دا فرشتي د کوڅو په سر کې ودرېږي او دا اواز کوي حدیث مبارک کې راځي صرف انسان نه اوري او فریان نه اوري د فرشتو د اواز هر څیز اوري صرف انسانان نه اوري او فریان نه اوري هغوی وایي ای انسانانو ای امت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغې رب طرف ته وځئ چې ډېر ورکړه کوونکی دی لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی او چې کله دا انسانان راټول شي که نه عیدګاه ته او د اختر منځ وکړي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي ای فرشتو چې کله یو مزدور مزدوري وکړي نو د هغه بدله څه ده فرشتي وي الله د هغه بدله دا ده چې مزدوري وکړه خو چې پوره مزدوري ورته ورکړی شي که نه د هغه مزدوري دا ده چې پوره مزدوري ورته ورکړی شي الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو زه تاسو ګواه کوم تاسو ګواه شئ په دې خبره باندې چې ما دوی ته د رجوع حکم کړی دوی روجې ونیوي ما ورته تراویح ویلي دوی تراویح وکړلې ای فرشتو تاسو ګواه شئ ګواه شئ چې د دې رجوع په بدله کې د دې تراویح په بدله کې ما دوی له خپله رضا ورکړه زه ترې رضا شوم او ما د دوی ټول ګناهونه وبخل ای فرشتو تاسو ګواه شئ ما دوی وبخل زه ترې څه شوم رضا شوم او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي یا عبادي صلوني ای بندگانو زمانه وغواړئ فبعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت باندې قسم وي زما دې په خپل جلال باندې قسم وي لا تسألوني اليوم شيئا نن چې تاسو زمانه څه شی غواړئ په دې ګڼه کې که نه زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل جلال قسمي نن په دې عیدګاه کې په دې ګڼه کې چې تاسو د آخرت متعلق زمانه څه شی غواړئ زه در کوم د آخرت متعلق چې درنه څه غواړئ زه او دنیا متعلق چې رانه غواړئ که نه نو په هغې کې ستاسو مصلحت ته ګورم ډېر کله ته موږ دعاګانې غواړو د دنیا دپاره الله ماله دا څیز راکړې دا راکړې هغه راته میلاویږي نه نو په دې کې زمونږ خیر نه وي ځکه یې الله تبارک وتعالی نه راکړي دې کې زمونږ څه نه خیر نه خو دغه دعا بې پیدې لاړه نه دا الله تبارک وتعالی د آخرت ورسته سنبال کړې ده څومره دعاګانې چې تا په دنیا کې غوښتې دي دا بې پیدې نه دي تلي یا درله الله تبارک وتعالی په دنیا کې هغه څیز درکړي چې کله پکې ستا خیر دی او چې کله پکې ستا خیر نه وي دغه څیز الله تبارک وتعالی آخرت ته انسان نه سنبال کړي نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل جلال قسمي زما دې په خپل لوی شان باندې قسمي چې د آخرت متعلق رانه څه غواړئ زه به الله در کوم او د دنیا متعلق چې رانه غواړئ نو زه به ستاسو خیر خواهی ته ګورم چې په دې شي کې ستاسو خیر شته او کو نشته نو کو خیر پکې خو په دنیا کې درله درکم او کو خیر دی پکې په دنیا کې نه نو دا دعا درله سنبال کما آخرت ته بیا الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما دې په خپل عزت قسم زما دې په خپل جلال باندې قسم وي زما دې په خپل شان باندې قسم وي لاسترن علیکم عثراتکم زه به ستاسو په ګناهونو باندې پرده راچوم ای انسانانو ای مسلمانانو زه به ستاسو په ګناهونو باندې پرده راچوم تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ انسان چې بالکل د ښکاره ګناه نه شروع کړی که نه الله تبارک وتعالی دې نه رسوا کوي خو چې کله د ګناهونو ښکاره شروع کړه الله بیا څه کي رسوا کړي الله تبارک وتعالی فرمایي زما دې په خپل عزت قسم زما دې په خپل جلال قسم زه به ستاسو په ګناهونو پردې اچوم تر څو چې تاسو زما څه ساتو خیال ساتو او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما دې په خپل عزت قسم زما دې په خپل جلال قسم زما دې په خپل لوی شان قسم د قیامت په ورځ به زه تاسو کافرانو ته چېرته رسوا نه کړم زه به تاسو کافرو ته چېرته حدیث مبارک کې راځي وایي کوم مسلمانان چې جهنم ته لاړ شي که نه کوم مسلمانان چې جهنم ته لاړ شي نو دا کافر به ورله پیغور ورکړي
تاسو خو لا اله الا الله کلمه مو ویله کنه په دنیا کې او مونږ خو ویله نو څه پیدا درکړه مونږ هم په جهنم کې او تاسو راسره په جهنم کې فراته یې نو چې کله کافر مسلمان ته په جهنم کې فیغور ورکړي چې تا ستا کلمې څه پیدا درکړه زما سره خو تم په جهنم کې پروت یې الله تبارک وتعالی به تمام مؤمنان د جهنم نه وباسي جنت ته به داخل کړي نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما د په خپل عزت قسمي زما د په خپل جلال قسمي زما د په خپل لوی شان باندې قسمي تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ زه به ستاسو په ګناهونو فردا اچوم او زه به چېرته تاسو کافرو ته په ورځ د آخرت څه نه کړمه رسوا نه کړمه او بیا الله تبارک وتعالی په آخر کې اعلان وکړي الله تبارک وتعالی فرمایي ای زما بندګانو ای زما بندګانو تاسو د عیدګاه نه واپس شئ خپل کورونو ته په داسې حال کې چې تاسو ما وبخلی تاسو ته ما ټول ګناهونه معاف کړو او را روان وخت کې خیال کوئ چې نور ګناهونه درنه ونه شي نو چې کله انسان د عیدګاه نه کور ته را رواني که نه دی په داسې حال کې را رواني چې په ده باندې ګناه نه په ده باندې څه نه ګناه نه نو د اختر په ورځ باندې پکار دا ده چې موږ د اختر ورځ په نافرمانو کې تیرا نه کو ځکه په دغه ورځ ته حدیث مبارک کې راځي دې ته یوم الجائزه ویلی شوی د اختر ورځ ته یوم الجائزه ویلی شي د بدلې ورځ نو اول خو دا چې دغه ورځ زموږ نه په څه کې تیره نه شي په غفلت کې تیره نه شي د الله په عبادت کې د اختر ورځ تیره کو